د دنیا په مختلفو ملکونو کې د پټي خزانې په باره کې کیسې موجودې دي او د مشرق وسطی په علاقه کې دا نور هم زیاتې مشهورې دي. د متی په انجیل 14 باب کې عیسی د خزانې په باره کې یو کیسه کړې ده. خدا یو داسې کیسه وه چې خلک یې په سوچ کولو باندې مجبور کړل. عیسی وفرمایل د آسمان بادشاہي د هغه خزانې په مثال ده چې په پټي کې پټي. ډېرې پیړۍ مخکې د جنگ په دوران کې ډېر خلک قید کړي شول او یو مالدار سړی و چې د خپلو دشمنانو نه تښتېده. خپل ټول سره زرې په یو ځای کې ښخ کړل او دا یې خیال و چې واپس به راشي. که چېرې هغه مړ کړی شي یا قید کړی شي نو دا خزانه به په ځمکه کې پټه پاتې شي او کیدای شي چې یو وخت داسې راشي چې خوش نصیبه کس دا ومومي. په سوونو کاله تیر شول او بیا یو ورځ یو زمیندار په پټي کې کار کولو او ناڅاپي هغه ته یو لوښی میلاو شو. هغه ډېر حیران شو. سوچ یې کوو چې یقینا دا به خالي لوښی وي کوم چې ډېر کلونه مخکې چا غورځولی وي، خو یو لوښی چې مات شوی نه وي او په احتیاط سره بند کړی شوی وي نو دې کې به خامخا څه وي. دا پیسې هم کیدای شي او کیدای شي چې د سپینو زرو یو څو سکې وي. خو اخر هغه وکتل او ورته معلومه شوه چې دې کې څه وو. د هغه خواړو دا یقین نه و، دا خو د هغه د سوچ نه هم زیات و او د هغه هر څه نه زیات و کوم چې د هغه غوندې سړي په ټول ژوند کې ګټلی شول. خو په جایز طریقې سره د دې هر څه حقدار د پټي مالک و. که چېرې هغه دا خزانه اخیستې وه نو بیا به هغه یو غل و. نو صرف یو لار وه، که چېرې هغه دا پټی د اصل مالک نه واخلي نو بیا چې په دې پټي کې څه هم دي سره د دې خزانې نو دا به د هغه شي. هغه له ضرور پیسې جمع کولو او چې څه ورسره هم و هغه وله خرڅولو. دا خو صرف لږه شان ځمکه وه خو هغه غریب و او د دې اخیستلو دپاره هغه له خپل هر څه خرڅول پکار و. هغه دا چاته نه وی چې هغه څه کوي، داسې ښکارېده چې هغه لیونی دی. د دې هر څه دپاره خو هغه محنت کوو او اوس هغه په دې هر څه باندې پیسې نغدول غواړي. نو دغه شان هغه سره ډېرې پیسې راغلې چې هغه پټی واخلي او د پټي مالک هم خوشحاله و چې پټی خرڅ کړي. پټی د هغه و نو جایز دا وه چې خزانه هم د هغه وه. د هغه اډو یقین نه راته چې اوس دا هر څه د هغه دي. دا سړی بېوقوفه نه و. اوس به خلکو ته معلومه شي چې هغه ولې ټول هر څه خرڅ کړل او دا ځمکه یې پرې واخیسته. اوس که چېرې هغه غوښتل نو داسې ډېر پټي یې پرې اخیستی شو ځکه چې هغه ډېر مالدار شو. د عیسی د خبرې مقصد دا و بعضې څیزونه دومره اهم دي چې د هغې اهمیت د هغه هر څه نه زیات وي کوم چې تاسو سره وي. او بیا هغه یو بله کیسه وکړه. د آسمان د بادشاهۍ مثال د هغه سوداګر په شان دی څوک چې د ښو ملغلرو په تلاش کې وي. ملغلرې د سپینو زرو نه او د سرو زرو نه زیاتې قیمتي وي. صرف مالداره خلک ښې ملغلرې اخیستی شي. جولیس کیسر د بروټس مورلا یو ملغلره ورکړه چې قیمت یې 15 لاکه رومي سکې وو او دا د یو سړي د 6,000 کالو مزدورۍ برابر و. یو سوداګر د ښو ملغلرو اخیستلو دپاره نورو ښارونو ته هم ځي او د هغه همیشه دوستان وي چې هغې ورله ښې ملغلرې پیدا کوي. دا ځل سوداګر ته محسوس شول چې ښه څیز ورته میلاویږي خو د دې اخیستل لږ ګران و. سوداګر ډېر احتیاط کولو. هغه ته پته وه چې کومه ملغلره هغه سره ده نو د دې حاصلولو دپاره به یې خلک ووجني. سوداګر له د صبر او هوښیارتیا نه کار اخیستل پکار و. کالي موندل انتر دې چې د سرو زرو کالي موندل دومره ګران کار نه و. خو هلته داسې دوکانونه وو چې پکې ښه زرګران وو او هغې ډېر ښایسته او ښه کالي جوړولی شول. خو دومره ښه او اصلي ملغلره موندل ډېر ګران کار دی. هم دا د ټولو نه خاص ملغلره وه. په بحر کلزم کې د ګلابي رنګ ملغلرې مشهورې وې خو دا ډېره زبردسته وه او هم دې دپاره هغه لټون کولو. خو د دې قیمت به څومره وي؟ قیمت یې ډېر زیات و.
داغه د سوچ نه هم زیات او د دې اغستل داغه د وس نه بارو. د دې ملغلرې قیمت داغه د ټول مال حال برابرو. نو سوداګر د دې سودا شروع کړه کې دیشي مالک د دې قیمت لږ کم کی، خو مالک د دې قیمت کم نه کړ او قیمت یې ډیر زیاتو. بهر حال مالک هغه د پیسو جمع کولو دپاره لږ وخت ورکړ او ورته وویل چې زه به دا ملغلره په بل چا نه خرڅوم. سوداګر کور ته لاړ. صرف یو کارو چې هغه کولی شو، هغه له هر څه خرڅول پکار، ټول قیمتي څیزونه چې هغه لرل او هغه ښایسته څیزونه چې په کلونو کې جمع کړي وو، دا ټول د یو خزانې په شان وو. دا به یې ضرور خرڅو. اوس هېڅ هم هغه د داسې کولو نه نشه منې کولی. بعضې څیزونه د هغه دپاره ډېر اهم وو. پرون هغه کله هم دا څیزونه نه لرې کول، دا د هغه د ژوند حصه وو. خو دا څیزونه هغه دپاره د دې ملغلرې په نسبت دومره اهم نه وو. هغه ته د دې څیزونو اهمیت معلوم و او هغه ته د ملغلرې هم اهمیت معلوم و. هېڅ هم د دې برابر نه و. د ملغلرې د خوشحالۍ نه علاوه هغه ته پته وه چې دا څومره قیمتي وه او دا هر څه نه خرڅول خو بېوقوفي وه. آخرکار هر څه لاړل، خو دا قیمتي ملغلره به د هغه شي. د دې قیمت د هغه د سوچ نه هم زیات و. خو دا ملغلره په خپله دومره قیمتي وه چې هغه یې کله سوچ هم نه و کړی او د دې دپاره قیمت څه مسله نه وه. او هغه ټول عمر د دې دپاره لټون کولو او دا د هر څه نه زیاته قیمتي وه. هغه ډېر خوشحاله و او اوس دا قیمتي ملغلره د هغه وه. عیسی دا وفرمایل د سوداګر ملغلره مونتل یا د زمیندار په پټي کې خزانه مونتل د اسمان د بادشاهۍ په شان دی. د دې برابروالی نشي کېدی. د اسمان بادشاهي د هغه هر څه نه قیمتي ده څه چې تاسو لرئ. نو چا زیات قیمت ورکو، زمیندار یا سوداګر؟ که سوچ وکړو دواړو یو برابر قیمت ورکو. هغه خپل ټول هر څه ورکړل او داسې کولو سره خوشحاله و. نو د اسمان بادشاهي یعنی د خدای بادشاهي څه ده چې د خزانې او ملغلرې سره ښکاره نه کیږي؟ بعضې خلکو دپاره د دې مطلب دی د الله تعالی حکمرانی اوس هم او په راتلونکي وخت کې هم، په دې ژوند کې او په راتلونکي ژوند کې هم. څوک چې په عیسی مسیح ایمان لري نو د هغوی کامله خوشحالي د خدای پاک مرضۍ پوره کولو کې ده. که د دې قیمت د ټول هر څه برابر هم وي، خو خدای به ټول تکلیفونه او خنډونه ختم کړي. نو بیا بله لار کومه ده؟ لکه څنګه چې عیسی پخپله ویلي دي، د یو سړي دپاره دا څه فایده ده چې ټوله دنیا وګټي او خپل روح بهلي. ګرانو اورېدونکو، یقینا چې دا کیسه به ستاسو خوښه شوې وي. همدغه شان نورو کیسو اورېدلو دپاره تاسو ضرور زموږ چینل سبسکرایب کړئ. او که تاسو دا کیسې بغیر د انټرنیټ نه اورېدل غواړئ یا موږ سره رابطه کول غواړئ، نو د پلی سټور نه زموږ د کیسو ایپ ډاونلوډ کړئ